د یخنۍ موسم د ځان سره ګرم او خوندور خوراکونه هم راوړي. یخنۍ شروع کېدو سره سم خلکو د ګرم خوراکونو او په خاص توګه د سجې هوټلونو مخه کړې ده، چېرته چې بلوچي سجي په روایتي طریقې سره پخېږي. په دې اړه ګورو د مالکڼ نه د سید زمان سبا دا رپورټ. د موسم بدلون او د یخو هواګانو د چپو د راتګ سره انسان د ګرمو خوراکونو وړښت ته پاملرنه شروع کړي. د مالکڼ یخې هواګانې او د ښایسته ځایونو سیل راتلونکي سیلانیان که یو اړخ ته د دې ځای د نندارو نه خوندونه اخلي، نو بل اړخ ته دلته د دمه کېدو سره سره د دې ځای د خوندورې سجې نه مزه هم ترلاسه کوي. د بړخیلې بازار ته راتګ او دلته د سجې خوراک کول د سفر مهمه برخه ګڼل کېږي، ځکه چې د بړخیلې سجي د خپل ذایقې له کبله ځانګړی پیژنګلو لري. سجي بغیر د غوړو او مسالو نه په روایتي طریقو د اور په تپ پخولی شي. کله چې چرګان په لښتو کې لګېدلي او لوګی ترې پورته کېږي، نو بیا د دې خوشبویانې د انسان قدمونه وردوي او ډلې ډلې سیلانیان د سجې د خوراکونو نه خوندونه اخلي. که هر څومره په انساني ژوند کې بدلون راشي، خو بیا هم د سجې روایتي طریقې هغه رنګ موجود دی چې خلک ډېر زیات خوښوي. ماشاءالله د ډېر لرې لرې نه خلک دلته راځي او د ټوریست چې کم دي د څوک دغه ته ځي، کالام ته ځي، ملنګ جبې ته ځي، ګبین جبې ته ځي، کومراټ ته ځي، چترال ته ځي، دا د لرې لرې ځای دا ملګري ټول راځي دلته د دې ځایګنې نه ځان سره وړي او دلته یې خوري. سجي خو ماشاءالله دا د ملکڼ یو سوغات دی، نو د دې ټیسټ یې دا ځکه ماشاءالله مزدار او په ژمي کې چې بیا نو وړي کې هم خلک خوښوي، خو په ژمي کې دا ماشاءالله بیا ډېر زیات خوښېږي. دا ګرم وي نو هر یو سړی ماشاءالله ښه په شوق سره خوري. د ملکڼ یخ موسم او یخې هواګانو کې چې سجي نه وي، نو د یخنۍ خوند او رنګ پیکه پیکه وي، نو ځکه خلک په ګڼ شمېر کې د سجې هوټلو ته راځي او د سجې د خوراک نه خوندونه پورته کوي. سید زمان سبا، هم پښتون، بټخیله، ملکڼ.